السلام علیکم، څنګه یاست دوستانو؟ ښه یاست؟ په خیر یاست؟ څنګه چې تاسو وینئ زه ساجو کوکو نن زه ډېره غمجنه وم، داسې کښېنستلې وم، د لایره سره مې یو تصمیم ونیول چې موږ دواړه ورسو د یوټیوب لپاره یو دانه دوربین ونیسو او څنګه چې تاسو ته پته ده زما څنګه لایره کښېنستې ده، اوس لایره تاسو سره ګایږي چې موږ څنګه تللي وو د دوربین د رانیولو لپاره څه کارونه مې وکړل. السلام علیکم دوستانو، څنګه یاست؟ ښه یاست؟ په خیر یاست؟ صحت مند یاست که نه یاست؟ نو څنګه چې تاسو پوهیږئ دا ساجو ده او زه لیلا یم. ساجو ډېره غمجنه وه ځکه چې د یوټیوب ویډیوګانې یې وایرل نه کېدله، نو همدغسې موږ یو څو موده تېر شو. پخواني کیمره موږ نیولې وه، پخواني کیمره هم په لاس کې تاسو ته راښکاره کوم، ریزلټ یې هم راښکاره کوم او د دې کیمرې ریزلټ هم تاسو خپله وینئ چې څنګه دی. نو موږ ولاړو بازار ته، موږ ته همدغه کیمره میلاو شو. په ډېر موږ 20 دوکانونه مو وکتله تر څو چې دا موږ ته میلاو سو. اوس ساجو تاسو ته خبرې کوي. او دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده دا ویډیو چې تاسو ګورئ زه دا دوربین ډېره ګرانه رانیولې یم، همداسې چې ګورئ تاسو خپل نظریات ووایاست چې په دا ویډیو باندې دا خو بغیر له فلټر ده، تاسو ته معلومه دلته خو ټیک ټاک نشته چې موږ فلټر یوز وکړو، نو همداسې چې تاسو ګورئ دا دوربین 4K ده، موږ ډېره په زحمت دا پیدا وکړله، ډېره کم پیدا و دا دوربین د الله په نوم قسم. نو لایره تاسو ته وایم چې موږ په لاره څه شي ولیدل، د څه شي سره مخامخ شو، KFC ته ولاړو، هلته مو ډوډۍ خو تا وویلې نو اوس خو پاتې نه سوې شی چې زه ووایم. دوستانو موږ ولاړو د دې پیدا کولو ته، څنګه چې زه تاسو ته وویلمه چې 20 دوکانونه مو موږ وکتل تر څو چې زموږ د پښتنو یو دوکان پیدا سو. هغوی اردو خبرې کول مګر د هغو مخ ته لکه داسې پښتنه ښکارېدله، نو هغوی په دا باندې پوه شوي نه وو چې موږ هم پښتون یو او موږ هم کولی سو چې پښتو خبرې وکړو. نو زما اردو هم لکه څنګه چې ګلابي ته تاسو پوهیږئ، نو د هغه سره خبرې کولو باندې یو لفظ همدغسې ځکه زه اردو زما زده نه ده، نو ما پښتو خبرې وکړله. بل هغه وویل چې وایي تاسو پښتانه یاست، ما وویل و. بیا هغوی ډېره خیال کوله که نه وایي دوی چیناییګان دي خو موږ چینایي نه یو. بیا همدغه و چې هغوی زموږ سره مراعات هم وکړله او دا کیمره یې موږ ته راکړله. نو د دوکان نه چې موږ ولاړو په لاره کې KFC مو وکتله. بیا ساجو ماته وویل چې زه ډېر وخت شوی دی چې جیم ته ځي، هم بیا هم ټرینر یې ورته ویلی دی چې ته KFC مه خوره، مګر دا ماته وویل چې یا باید موږ ورسو KFC رانیسو، کور ته ورسو او ویې خورو یې. نو زه مجبوره سولم چې خپل د پاکټ نه منی او پیسې راوباسم او ساجو ته KFC واخلم. تاسو ساجو ته نصیحت وکړئ چې مثلا KFC دا فاسټ فوډ شیان ونه خورئ، څنګه چې تاسو ته معلوم دی ساجو ورځ په ورځ دوی خپل هم خوري. نو تاسو دوستانو زموږ ویډیوګان وګورئ، موږ ستاسو لپاره د یوټیوب لپاره خصوص ستاسو لپاره موږ کوو چې مثلا هغه کیمرې چې مخکنۍ کیمره وو هغوی موږ څه شي کړلو او پر ځای یې دغه لا بهتره کیمره مو واخیستل. نو تاسو سبسکرایب کې او بل بټن چې دی نه هغه هم زنګولې وټکوي او ژر تر ژره نور ویډیوګانې هم چې راځي هغوی وګورئ. او دوستان یو جهان مننه دغه کسان نه چې موږ سبسکرایب کړي دي، یو جهان مننه دغه کسان نه چې لایک کړئ او زه ستاسو سپورټ ضرورت لرم، اړتیا لرم. زما چینل سبسکرایب وکړئ، زنګولې وټکوئ. الله پامان. لوف یو آل. بای بای.